یو ځوان ته نصیحت د زړه له تله: ای ځوانه، ته اوس د ځواک، امید او خوبونو عمر کې یې، خو پام کوه دا عمر به همیشه نه وي. ته اوس د خدای لوی نعمت یې، زړورتیا لري، عقل، جذبه او قوت در سره دی، خو دا ټول یو ورځ ختمیږي. نو دا درې خبرې هیڅکله مه هېروه. اول، د الله جل جلاله یاد مه پرېږده. هغه وختونه چې یوازې یې، بې خوبه یې او دنیا درته خفه ښکاري، هماغه وخت د الله سره خبرې وکړه. الله ډېر ژر ځواب درکوي. دوهم، خپل مور او پلار ته درناوی وکړه. د دوی یوه دعا کولی شي ستا ټول تقدیر بدل کړي، او یو خفګان کولی شي برکت درنه پورته کړي. دریم، خپل وخت مه ضایع کوه. فکر مه کوه چې سبا به پیل وکړم، همدا نن ورځ، همدا لحظه ستا فرصت دی. یاد لره، ډېر ځوانان شته چې نور ژوند نه لري، ډېر ارمانونه له ځوانۍ سره خاورو ته تللي. ته ژوندی، دا تر ټولو لوی فرصت دی. یا الله جل جلاله موږ ته توفیق راکړه چې خپل ژوند ستا د رضا لپاره تیر کړو. که دا ویډیو دې زړه ته ولګېده، نو د واو درمان چینل سبسکرایب کړه او خپل نظرونه مو راسره شریک کړئ چې راتلونکې موضوع باید د څه په اړه وي، او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړي تر څو د یو چا زړه ته ارام پیدا شي.